ګرانو کتونکو په شاړه میره کې یو قبر ولیدو د پنجاب علاقه ده چې مکمل پخوا کې ورسره نه آبادي شته او نه ورسره چېرته کې مقبره شته، خو ډېره عجیبه خبره ده چې په صحرا کې دغه یو قبر دی چې د جونشاه نومې کس ولد منګیش شاه د هغه قبر دی. د کلونو زوړ دی خو بیا هم څوک نه څوک داسې د هغوی وارثان شته دي چې راځي او په دې صحرا کې په دې شاړه کې دغه قبر څه موده پس چونه کوي او د دې خیال ساتي. دې سره چېرته نه مقبره شته، عجیبه خبره دا ده نه ورسره چېرته کې بل قبر شته دی. نو حیران دې ته شو چې آیا دلته کې دا یو بابا چا ښخ کو او د ده دا یو قبر دلته څنګه رالو، چېرته نه رالو. خو بیا هم دغه سوچ مې زړه ته رالو چې یاره د دې بابا څوک نه څوک ژوندي شته دی، د ده خامخا څوک وارثان به وي، ځکه چې اوس هم د ده قبر باندې دغه ده خزې لګولي ده، چونې ورکړي دي او دغه ځایونه یې ورسره جوړ کړي دي. نو ظاهره خبره ده چې څوک نه څوک به د ده وي. که د ده څوک نه وي نو بیا به دا قبر دلته کې اول خو دا به په داسې حالات کې نو او که چېرې څه نه څه نښې وي خو بیا به هم چا اوار کړی و، چا به پرېښي نه و. نو ډېر د حیرانتیا خبره هم ده، خو الله پاک دې وکړي چې هر څوک دی که جونشاه دی که منګیش شاه دی، هر څوک چې دی الله پاک دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. په دې کې یو غټه خبره یو غټ پیغام به زه تاسو ته درکړم چې په دې شاړه کې ما وکته چېرته کې هم لرې لرې پورې نه مقبره شته نه چېرته کې کورونه شته دی، خو هر څوک چې دي د ده وارثان نو اوس هم راځي او د ده قبر څه موده پس د دې چکر را لګوي، چونه کوي، خیال یې ساتي. دقه شانتې که وګورئ نو تاسو ته هم د دې نه یو پیغام در کومه چې د دې نه عبرت والی تاسو هم خپل وارثان چې کوم دي نو د هغوی مقبرو ته ځئ، د هغوی په ځمکو باندې خو جګړې کوئ، لوریانو ته حق نه ورکوئ، خویندو ته حق نه ورکوئ، د هغوی په حصه باندې جګړې کوئ، خو د هغوی د قبر تپوس نه کوئ. ما په دې خپله نوښار علاقه کې جوخ جوخ ولیدل که نه چې داسې قبرونه دي چې ښه بال بچې شته دي، خپل بچي به یې وي، نوسي کړوسي به یې وي، ښه مال دولت یې ورته پرېښي وي، بیا هم د هغوی عاجزانو د قبر څوک پوښتنه نه کوي. قبرونه یې مات وي، قبرونه یې پرېوتي وي، قبرونه یې مکمل تباه او برباد وي. که داسې تاسو وګورئ په دې نوښار کې تاسو ته به خپله پته ولګي. نو لږه مهرباني وکړئ چې دا هغه خلک وي کوم چې ستاسو په ژوند کې تاسو سره مینه کړې وي، په خپل ژوند باندې تاسو لوبولي یې، لوی کړي یې، ګرځولي یې او ستاسو خدمت یې کړي، ستاسو دپاره ګټه کړي، ستاسو دپاره د دنیا سخت سخت کارونه کړي، تاسو بیا د هغوی د قبر تپوس هم نه کوئ. نو په دې شاړه کې مې چې دا قبر ولیدو نو ډېره عجیبه شانتې خبره را باندې ولګېده، ډېر حیران شوم. خو زه به دومره وکړم د دې ویډیو په وجه یو خاص پیغام به درکړم چې کوشش وکړئ تاسو هم که هر څوک دی ستاسو د خاندان د چا قبر هم خراب دی، که د هغه نور څوک نشته دی، که ستا یو ګاونډي دی ستاسو مقبره کې ستاسو د مقبرې په خوا کې د بل چا قبر دی او هغه تباه او برباد دی، نو کوشش وکړه چې نور څه ورسره نشي کولی د خدای ظالمه چې هرچه به نشي کولی د لاس خپو خدمت وکړه، لغونتې هغه خاورې راټوله کړه، لغونتې خزې ورته سمې کړه، نو دومره به شي چې ثواب خو به حاصل کړي که نه، د بل مسلمان هغه صلح خو به د خلکو د خپو نه بچ شي که نه، خلک خو دومره پوهېږي چې دا قبر دی، خپه به خو پرې نه ږدي که نه. نو ګرانو کتونکو دغه میسج دغه پیغام مخکې شیر کړئ چې چېرته مې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.